السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په سواد باندې چې کوم سیلاب راغلی په هغه کې د سواد د یو کور سلور ماشومان چې هغه هم په سیلاب کې ډیر بې دردۍ سره مړ شو او د هغو نن جنازه هم ادا شوې ده. ملګرو دا ماشومان څنګه مړ شو؟ ځکه چې نن کم از کم د سیلاب څلورمه ورځ ده او څلور ورځې پس د هغو لاشونه برآمد شوي دي او کله چې موږ تپوس وکړو نو دغه څلور واړه دې کې دغه دوه ورونه دي او دا دوه خپلو کې د تره زامن دي. ملګرو ټول معلومات در سره زموږ د ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زموږ چینل کې نه وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو په سواد باندې چې کوم افت راغلی او کوم چې سیلاب راغلی هغې په سواد کې ډېر غټ نقصان ډیر اوټلونه ډیر کورونه ډیر گاډي او مالی او جانی نقصان ډیر کړی دی. ملګرو په سواد منګوره کې یو کور چې د هغه کور څلور ماشومان چې د هغو مړي نن برآمد شوي دي او هغو نن خاورې ته سپارل شوي هم دي. ملګرو د هغو د مور پلار دا وینا ده چې موږ په هغه سخته کې د هغه کور نه ووتو ځکه چې زموږ کور ته کم از کم 12-14 فوټه اوبه راغلې وي او موږ ځان اوچته منتقل کو خو د شپې مقام خو موږ ته پته ولګېده کو زموږ ماشومان چې د کې خپلو کتلي دي خو چې کله هم د هغو لاشونه هغو په سوشل میډیا باندې د هغو تصویران شیر شولو نو چې کله هم موږ هغه تصویران وکتل او موږ لاړو ځکه چې هغه خو چې کوم هغه څلور مړي وو هغو د ملکن په خوړ کې پراته او موږ په دې خبره ډېر سخت خفه وو ځکه چې موږ په خپل غم شو او موږ نه خپل ماشومان پاتې شو. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې د یو کور نه څلور جنازې وځي. الله پاک دې داسې افت بالکل زموږ په ملک باندې نور نه راولي ځکه چې ډیر جانی او مالی نقصان کړی دی. او ملګرو موږ په دې غم کې دغه ماشومانو مور پلار سره څنګ په څنګ ولاړو او د حکومت نه همدغه مطالبه کوو چې تاسو که موږ سره امداد کوئ نو تاسو داسې امداد وکړئ چې تاسو چې آینده بیا دا سیلاب دومره خطرونه کړي. تاسو د سیلاب دپاره ښه غټ غټ پلونه جوړ کړي. تاسو د سیلاب دپاره ښه غټ غټ بندونه جوړ کړي چې آینده دغه رنګې سیلاب رانشي او دغه رنګې نقصان ونه کړي. الله پاک چې څومره کسان هم په دې سیلاب کې مړه شوي الله پاک دې هغه ټولو ته جنت الفردوس نصیب کی او الله پاک دې د هغو اخلي عیال ته د زړه صبر ورکړي. ملګرو د زما د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام